زه په دې خپل ملک مې خو ناستېږم ته تاسو نه ملک ته دی نه مو کوشته دار په داریو دار په داریو خورې په ساریو زریمانو نه ملک ته نه مو جنډا شته نه مو قوم ته نه مو ایمان شته نه مو غیرت شته نه عمران خان د چا زما د سوال جواب خو دې رانه کړ یوسف عمران خان د چا وزیر اعظم دی یو دقیقه د چا وزیر اعظم دی هغه د مو وزیر اعظم دی مو ښه ستا مور څوک ده پښتنه ده که پنجابی یاره پښتنه تا ما مسه کار نشته ته څوک یې نه ستا مور څوک ده پښتنه ده که پنجابی پنجابی نه پښتنه ده کار شته ما پنجابیان ورو ده ما پښتون ورو ده ما یې پښتنه ده که پنجابی ستا مور پښتنه ده که پنجابی ده ما مور پنجابی ماشوم ده نو چې پنجابی ماشوم ده پنجابی ده پلار دې پنجابی ماشوم ده زم پنجابی یم څه زم پنجابی یم څه پنجابی نو چې پنجابی غول خوري جک وهي چې راځي افغانستان په باره کې ودرېږه او د شرمندلي بابا زویه خبره وره دا راته د کونې نمبر دې څو دی د پسو خرڅې ځم هغه دې فورا تاسو وکړه هغه دې فورا تاسو وکړه یو عادي سوال به تو کو نه ورکه خان یوسف اور روجا د دینه به تیر سو روجانه جغرافیا چشته ویل کیږي قربان پرې دا جغرافیا پرې دا کتاب دی پرې دا نه ولې پرې دا نه کتاب د چشته ویل کیږي قربان ودرېږه مخ خبره وره نه اول ګوره خبر د ټول یو بیا درته ډیر وخت درکوم زه بیا ډیر وخت درکوم خالی ماته چې جغرافیا چشته وي اول نه چې ونه وای جغرافیا نو بد نه درکوم په خوش کته کوم دی اول به وای چې جغرافیا چشته وي یا به خبرې کوي ودرېږه تاسو دغه ولې خورده نیمه حرام ولې جغرافیا چشته وي جغرافیا چشته وي زه چې ویم دا چې وي جغرافیا چشته وي یاره ټول عمر دغه کار ده ټول عمر چې یو سړي خپل خور خرڅه کړي جغرافیا چشته وروره کنځل مه کوه ستا خور زما خور ده پروا نه کوي زه ستا خور ته کنځل نه کوم ستا خور زما خور ده دا ماته وایه مور دې زما مور ده خور دې زما خور ده ورته کنځل نه کوم دا ماته وایه چې جغرافیا چشته وایي قربان جغرافیا مور خو به د پښتنه که نه زما مور ده زما خور ده ستا خور زما خور ده پروا نه کوي تا چې هر چې کنځلې وکولې خدای پاک د هغې دنیا کې تا سره تا ته په درد وخوړل کې پروا نه کوي په هغه دنیا کې د خدای په دار که دا ماته وایه چې جغرافیا چشته وایي قربان بیا به خدای پاماني کوو جغرافیا غزدي ته دا وکسه دا وکته غاړ پاک دا وړو کې فهد ټول عمر جړاګان دي وزدا کوسته فوري جړ افغانستان ته چې دا خبرې کوي اول دی غوږ ونیسه اول دی ویل پاکستانی یم بیا دا کارونه وکړل یعنی ته ټول پاکستانیان دغه حال دي پاکستانیان دغه سي جړاګان دي ما درته ویلي چې دی ټول عمر کونی ورکړي دي ټول عمر کونی ورکړي او د دې په د کوم پنجابي د کوم پاکستاني چې خزه ودیږي اول به پنجابي د آیسای سره سمري هغه نه بعد دې سره سمري درته په واضح هم دی نه مانی دا یاد وساتئ په خیر راغلی علیکم الکوزه سب جوړ خیر علیکم سلام ګوره زور ته تندرې ما یو جغرافیا سوال مې دی بسته ګلخانان نه کړی که نه چې دا هر یو دلی راځي په خدای د یو جغرافیې سوال نسي حلولی جغرافیا سوال خو هغه سړی حالی چې افغان نو هغې خو ښکاره ویل چې پنجابی یم نو چې یو سړی ښکاره وایي الکوزه صاحب ستا لایف نه شروع تر آخره پورې ته پوښتنه وکړو خو چم جواب ورنکړو چې ولې عمران خان د چوکۍ نه لاړ شو همدغسې یو پوښتنه وکړه چوکۍ نه ورکړه صبر کړه هغه دا خبرو الکوزه صاحب هغه لاړو روس سره امریکې سره خبرې وکړو د ایران منډۍ په حساب ورسره جوړه جواب وایي مخ هلو مخ د ښکاره کوم مخ د ښکاره که زه کله کوزېږم واپس راږم مخ ته هم ښکاره کوم هله صحیح ده ځه صحیح هغه لاړو د ایران منډۍ په حساب ورسره جوړه نغه امریکا او دغه چې روسیا ورنه ښځه او لور یې وغوښتو دا ورسره خبره دی خوا کو خو کله چې دا ومنل بیا هغه ورسره ونه منل اصل خبره ده ښځه لورې دې نه غوښتې او ښځه لورې کې داسې شی او که نه هغه داسې او بله خبره ده بله خبره ده الکوزی صاحب هغه ویل مخ د ښکاره که ورور جانه مخ د ښکاره که وایي موږ افغانانو د لاسه ما ورته ښکاره کړو کنه ولېږه صبر وکړه صبر صبر ده ورور جانه مخ د ښکاره که مخکې یوسف جان یو خبره وکړو وایي افغان محمدي صاحب مخکې یوسف جان یو خبره وکړو
وایي دغه دی که افغانان په سر تاسو قرضدار هستی بیا تاسو کونه ورکوئ کونه نه ورکوي هغو هلته تللي دي دا ښځې او لورګان چې دي ټول افغانان ته پرېښي چې افغانان پرې مجردان ساتي تېر شي پوه شي نو دغه خبره ده اصل خبره داودزی ستړی مه شو وروره داودزی د نوم د صافی صاحب ستړی مه شو صبر وکړه صبر وکړه خبرې ته به غوږ دی صبر وکړه یالله تو خیر پیش کړي یالله ته لږ غټ سیاستدان راغلی دی د غټ سیاست مدار راغلی ده اوس موږ باید دې ته صبر وکړو ودرېږو درته داود صاحب میګتانه خو په جنګ نه اچوئ بیا ما اوچت که بیا ما راوله بیا اوچت که ما اوچت ما کار ته واپس راوله ډېره مهمه یې موږ به همدا خان یوسف دې ګل خانانو هغه ده که نه شی نوم ده د ګل خانانو قاطي ده کمبوتي ده الکوزي صاحب دغه ګلخانان سره تام ډېره زیاتی وکړه ګوره بېنظیر داسې پرېښوده پوه شې ښه ده دلته غوږ کې ده هلته ناسته ده بېنظیره ته ساده یې ګوره وانې خوري داسې مه وایه چې بېنظیره خانه به مې خرابه کړي داسې مه وایه بېنظیرې نوم چې هلې که نه یا په تشناب کې به کښېني کار مه کوه که نه غواړې کاناډا هم راباندې زهر کې جمعې شپه هم را هغه زوی ډېر 420 دی زوی د پوهېږي څه شی وایي عمران خان گیا پاکستان گیا نه شهباز شریف نه بل هغه اجړه څه نومېږي هغه بېنظیرې زوی ستا زوی ښیم مشر زوی زما زوی دونه غټ سوی ده اوهو داسې چغې وایي هغه اردو هم صحیح زده نه ده وایي د ده په مور باندې حاجي کوم مور یې خواره شوه دی خواخوا دغلته یو سړی دی تا ته مخکې راغلی و هغه راجي که زارۍ وچاودېده مري که جګ دی نه مري اعتبار راځي مري یو پاکستانی دی په خېټې همغه ته اوس زه زنګ وهمه نسته که نه د امریکې نسل دی همغه ته اوس زنګ وهمه نسته موږ هغه یاد و څوک هغې دپاره ما خپله د تا اصلي نوم څه دی محمدي صاحب زما سنیل دی الکوزی صاحب اصلي نوم مې دا سره سنیل خو ما کله نوم سنیل شټي و منیل شټي دا خو دی دا نوم د اصلي لرې که صحیح خالي محمدي لرې که ظالمه همدې دپاره محمدي ورسره مې لیکلي الکوزی صاحب سنیل منیل ته لرې که اصلي ژبه دې دری زبان یې وروره ته پلار مې پښتون ده مور یې دری زبان ده دا رقم همغه که نه خبره دې ما هلته خرابه کړې چې دا سنیل در باندې مورجان ایښی ده ماما مې ایښی هلکوزی صاحب زما د زامن نه چې څوک پوښتنه کوي چې پلار د څوک دی وایي افغان مور پنجابڼه مور ګلخانه مور پنجابڼه مور ګلخانه نه اوس ده کم نه دي کړي ما خو ډېر زیات کړي که نه دیو کې ما قصدن نه ماسکول چې اصلي کورنۍ دې پنجابۍ ده نه اصلي کورنۍ مې پنجابۍ نه ده اصلي کورنۍ مې د پښتونخوا ده زه دې زوم مې دا د کوم ځای د کوم ځای ده پښتون قسم درته خورم د سواد لایلا باندې درته قسم بېشکه دی والا دا اسف جان اصل پاکستانی ده که افغانی ده اصلي پاکستانی سواتۍ ده نه پاکستانی نه افغانه به ځان ته وایي هغه د پلار یې د منظور پښتون وروره دویم سړی ده څه فکر داسې دلګان نه دي لکه دا خانان خو پرېږدي هغه د منظور پښتون سره هغه دی راغی انډیوال دی ودرېږه دا مخ نه ښکارې مخ د ښکاره که ورور جانه زه لا ورور جانم ورته وایم د روژه کې دوی ته ورور جان نارې وایم چې دوی بلا په ما ونه لګېږي غټه حوصله کوي الکوزی صاحب سړامشي صاحب څنګه چل ده الکوزی صاحب دغه بې غیرت ویډیوګانې مې کړي دغه شیر کوم یې د خیره سره هغه چې دې بیا کړی زه بعضې وخت کې ویډیو کوم خپله م اخره کې پې پښیمانه یم چې دا مې ولې دونه بیاب کړی ده یو بل ویډیو دی راسره تقریبا نه پوهېږم وزیري صاحب ستړی
سنیله ته خو ما سره ډېر وخت نه ملګری د فیسبوک د وختو زه تا پیژنم ډیر زیات نه الکوزه صاحب ډیر یو وخت نه شپږ کاله کېږي زه تا پیژنم او په همدې موته اوس خدای پاماني م کو چې ډېر وخت کېږي زه تا پیژنم او الکوزه د یو کار وکړه صحیح ده الکوزه صاحب نور وخت هم نه سم بس خوشاله است الکوزه جار د سم همدغه د شپږ کلو هغه کوي که نه همغه د شپږ کلو سو استفاده کوي راځي دلته ځان وایي خبرې کوي الکوزي صاحب سوشل میډیا هم د خره وروري ده چې یو ونه ګرای بل د نه ګرای الکوزي صاحب داسې حساب دی ښه جار رور مې ویډیوګانې مې لیدې د بیخي غمجنې و دغه څه ورته وایي د ګلخانانو مور چې دی خوا خوا شو پوه شوې ته په خوله چې دا خنده قسم دی الکوزي صاحب قسم راباندې عقل روژه هم دی هغه ورځ مې همداسې کار کوم روانم لاره کې مال یار الکوزي صاحب همداسې ذهن کې مې راغی یعنې بیخي نه موبایل او نه هېڅ چی مال الکوزی چې د الکوزي صاحب واقعا دغه د وطن بچی دی ځکه هر شپه ډېر خلک ګورو هله دا ولېږه هغه ولېږه مال یوازینی کس دی چې د افغان هغه درد هغه ویډیوګانې مې لیدل قسم دی مال بس خدای دې همداسې تل خوشحاله درنه جارم درنه جار قربان مشم ټول سره یو خبره در کوم الکوزي صاحب دومره خلکو نه پوښتنه وکړه کنه چې د عمران خان ولې لاړ انسانان دي دا غلخانان دي او جواب ورنکړي که بعد راځي د کارټون نه مې پوښتنه وکړه مال د عمران خان ولې لاړ بیان ټول حالا زیگار صبر وگای زیگار صبر وگای کنه سلام علیکم علیکم سلام الاول سلام علیکم گناه با استفسد